څرګنده فیصله وکړئ چې زموږ سره یاست که د دوی سره. دا د طالبانو د حکومت اخیری ده. دلته جنگ دی. زه آماده یم ځان خطر ته ورکړم. طالبانو فقط په لسو ورځو کې هر څه په لاس کې واخیستل. ائتلافي ځواکونو د سولې تړون په لاسلیک کولو زه خپل ملت یوازې نه پرېږدم. هغه هیواد تنها پرېښود. زه د خپل هیواد لپاره مرګ ته هم تیار یم. دا یوه عجیبه ورځ وه. زه په دوحه کې وم. د احد په 10مه لویه غونډه وه. طالبان ښه خوشحال وو. چې د یوه اشغالګر هیواد سره یې رسما یو تړون لاسلیک کاوه. ملا سلام ضعیف چې هلته ناست دی او نور طالب قمندانان وایي چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې بالاخره د افغانستان د اسلامي امارت او متحده ایالاتو ترمنځ دا تړون یو صورت نیسي. خبرې اترې پر دې حقیقت بنا وي چې فیصله سوې وه چې موږ جګړه نشو ګټلی او وخت مو ملتیا نه کول. موږ مجبور وو تر څو د ناوخته پر ځای ژر تر ژره یو تړون وکړو او دا هغه څه و چې موږ یې مجبور کړي وو. اصل کې لکه په هغه ورځ چې ما تاسو ته اظهار وکړو چې دغه ورځ ته موږ امید درلود چې داسې ورځ به را روانه ده. اصل کې موږ خلق ظاهري اسبابو ته ظاهري شیانو ته ګوري. الحمدلله د دې عقیدې کار ډېر بدل وي. دا به زه په حقیقت سره ورته وایم چې الله تعالی موږ ته دا امیدونه په هغه ورځ هم راکړي چې په کومه ورځ امریکا افغانستان ته راغله چې یوه ورځ به داسې راځي موږ به دلته په دې کابل کې بیا فاتحانه ناسو. دلته بیا د اشغالګرو وجود پاکیږي. د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ دا تړون اصلا د غني او د هغه د رژیم مرګ و. که جګړه وه زه سراله قمندان یم. زه به خپل ولس پرې نږدم. زه به خپل ځواکونه پرې نږدم. زما خواهش ده چې د خپل هیواد لپاره مړ شم. ما غني ډېر متوجه کوو. ښه سم نه و متوجه سوی. اشرف غني ښه رول لوبولی شوی. هغه افغانستان ته د سولې په راوستلو کې معقول رول لوبولی شوی. هغه له افغان ولس او هیواد سره ستر غدر وکړ او ټول یې په هیجان کې پرېښودل. هو بالکل. یوازې په 24 ساعتونو کې افغان ځواکونه ونړېدل. دوی کابل ټوله طالبانو ته پرېښود. یو لوی سوال چې باید ټول له ځانونو وکړو دا دی چې ولې افغان ځواکونو مقاومت ونه کړ. لویه ستونزه دا وه چې اشرف غني او یو څو نور افغان رهبران په دې باور وه چې ګوا موږ له افغانستان څخه پر وتلو جدي نه یو چې بیخي ډېره موده مو هلته ضایع سوې وه. دوی ناسمه محاسبه کړې وه. دا چې جګړه روانه وه نو د یو سیاسي تفاهم اټکل یې نه و کړی. دا هم هغه لاملونه دي چې پر حالاتو یې اثر وکړ.
کله چې طالبانو د وسلوالو ځواکونو پر وړاندې جګړه را پیل کړه دا چې دا ځواکونو کوم افغاني اساس نه درلود افغاني ریښه او انګیزه نه لرل دوی سیاسي شوي وو د دوی رهبري په فساد کې ډوبه او نالایقه وه دوی د طالبانو د کوچنیو بریدونو پر وړاندې تاب نه درلود دوی ولسوالۍ په ولسوالۍ پسې پرېښودې او دا سقوط یو لوی اثر درلود بالاخره خبر د ولایت په ولایت شوه او په دې توګه طالبانو فقط په لسو ورځو کې هر څه په واک کې واخیستل زموږ تیاره پر یوه نظامي سړک کښېنستل چېرته چې الوت او ناسته دواړه د امریکایانو له لوري کنټرولېدل موږ ګڼ نظامي ټانګونه او موټرې ولیدل او ډېری خلک چې تښتېدل او دلته د تیارو د وزرو لاندې ناست وو دلته د ناټو د الوتکو ترڅنګ د منځني ختیځ الوتکې هم ښکاري اوس دا دی ټرمینل ښکاري او د تښتېدلي ولسمشر اشرف غني انځور هم له دې هر څه 15 ساعته وروسته موږ بالاخره ودرېدو موږ د یوه سرتېري په رهبرۍ لاندې کښته سوو د کښته کېدو سره سم یوه ډله افغانان مو ولیدل چې وتل دغې ډلې نړیوال بانک سره دنده درلودل په دې پرواز کې 350 تنه دي او اسلام آباد ته روان دي دا یوه لیونۍ ویستنه وه خورا هوښیار او ځیرک وګړي وویستل دوی هېواد پرېښود په دې ایستنه کې چې ټول د امریکایي پوځیانو لخوا ترسره شوه کابو 123,000 تنه وایستل شول هو دا کندهار دی زه دلته په کابل کې اوسم ما د امریکایي ځواکونو سره کابل 10 کاله د ترجمان په توګه دنده ترسره کړې موږ دلته په افغانستان کې تر شا مه پرېږدئ ځکه دلته حالت ډېر خراب دی طالبان کور په کور په ما پسې ګرځي دوی په موږ پسې ګرځي کوم چې د امریکایانو سره خدمت کړې وي خو دا غړی موږ د کابل څخه د تېښتې هیڅ لار نه لرو موږ په یو ډول نه یو ډول وباسئ راشئ زموږ لاسونه ونیسئ او مرسته مو وکئ زه او زما ماینه او موږ 3 ماشومان لرو طالبان د عمومي عفو خبره کوي خو عملا نه لیدل کیږي مونږ کار او ژوند نشو کولای خو زه باوري یم که دوی پوه شي چې ما له امریکایانو سره کار کړی دوی به ما مړ کړي ځکه امریکا مونږ تر شا پرېښي وو زما په څېر 100 او 200 ان زرګونه خلک او خاندانونه شته زه بیخي ډېر کاغذات لرم خط لرم زه هر څه لرم زه اوس تر شا پاتې یم زه نه پوهېږم زه اوس چېرته لاړ سم چا ته زاري وکم حضرت عمر رضی الله عنه چې امیر المؤمنین دی خلفای راشدینو کې هغه هغې ځان ته دغه کلمه لیکلې وه اذا دعتک قدرتک علی ظلم الناس فتذکر قدرت الله علیک کله چې تا قدرت تا په خلکو باندې ظلم ته وهڅوي نو ته د الله تعالی قدرت ته یاد کړه چې په تا باندې لري خو تا ته څه نه وایي نو موږ دا کوشش دی موږ ټولو د مشرانو کشرانو چې موږ د خدای تعالی دپاره هغه چې حقوق الله وکړه راغلي وو او نور ډېر څه هغه باندې موږ سترګې پټو خلک سره په اسلامي اصولو مخ شو الله تعالی د هغوی اصلاح وکړي دا یو ګډ وطن دی د دپاره ټول په ګډه کار کوو په کومه طریقه چې امریکا او نور هیوادونو هوایي میدان اشغال کړ او ګردو هیوادونو ته اعلان وکړ چې راشي موږ په ولاړو الوتکو له هیواده وباسئ دا نو لوی فجاعه طالبان هڅه کوي چې حالت په واک کې واخلي دوی مختلف اوزار استفاده کوي تر څو رش شاته وستنوي خو لکه لیدل کېږي چې دا هم سخته چاره ده ځکه طالبان وایي چې افواهات چې په وټساپ او ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي چې ګنې هر کس چې پرواز ته ځان رسولی سي کولی سي خارج ته ولاړ سي
to outside of Afghanistan, and that means همدا لامل دی چې ډیری خلک بغیر له کاغذاتو او اسنادو څخه په دې هیله راځغلي چې الوتکې ته ځان ورسوي او خارج ته به انتقال شي. خو دا ناممکنه ده. مونږ به مخکار کړو او قیمت به یې درڅخه واخلو. دوه د داعش ځان پټاو د خلکو په دامینس کې ځان پټاو کړ. لسګونه یې زخمیان ووژل. د داعش له ادرسه خطر خورا جدي و. 14 تنه امریکایي فوجیان یې ووژل او په درجنونو افغان ولسي وګړي یې ووژل. هر ملت هر لوری باید اوس لوری انتخاب کړي. امریکا د افغانستان پیشغلولو ستر اشتباه وکړه. د اسلامي امارت وپرځاو. په ټریلیونونو ډالر یې مصرف، په بیلیونونو وسلې او مهمات یې راوړل. د یو غربي فکر دیموکراسي افغانستان ته. هیڅ افغان پر هیڅ عمارت ته هیڅ الوتکې پر مټ د 11 سپټمبر په 14 کې شکل نه و. خو دقیقاً دا هغه هیواد دی چې هر څه پرې وتپل شول. د یوه اوږدمهاله بهرني اشغالګر کوربه و. او دا هر څه په دې دلیل چې هغه 2 طیارې په هغو 2 عمارتونو او پینټاګان ورننوتلې. رښتیا هم چې په دې تیرو 20 کالو کې د موږ په شان نورم ډېر کورنیو فامیلونو ډېر تکالیف ولیدل د امریکایانو او د هغو خلکو لخوا چې په دې امریکایانو په دې ملت باندې تپلي وو. او لکه تا چې موږ د زندان یادوري وکړه. انس حقانی د جلال الدین حقانی کشر زوی د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او تړون ګډونوال و. یو نفر به دلته اوسېدو او 15 کاله په دې کې 4 کاله مسلسل ما د تنهایي ژوند تېر کړ. کوټه کولپۍ وې چې هغه ډېر د سختۍ ځای و. او دغسې بیا په زندان کې نور قسمه تکالیف و. دا نارنجي کالي هغه څه دي چې دا بندیانو باید اغوستي وای. دا سړی چې پرې ناست دی دوی دلته په خپله لاسي جوړ کړی دی. دوی دلته کالي زړولي دي. د کالو وینځلو صابون هم زړیږي. اټولونه او مصلاوي زړیږي او پر دې سربیره بیخي ډیر دیني کتابونه هم شته. دلته لوړ قرآن شریفونه هم دي. دلته بیخي بد حال دی. په دې تنګ ځای کې 40 تنه اوسېدل په دې بند خونه کې. او دا ډول په درزنونو دي شاوخوا. د باندې هم د تاویدو را تاویدو کوچني ځایونه هم شته. لوړ بیا اوسپنیز جال پرې خپور دی. داسې جوړ کړی چې لوړ محافظ لاندې بندیان ښه ولیدلی سي. هیڅ دولت او ملت بهرني قوتونه په خپل ځمکه کې نشي قبلولی. بهرني یرغلګر ځواکونه په افغانستان یو لعنت و. موږ د ښار له منځه څخه چې کابو 9 ساعت او له دې هم لیرې وو یو ډېر دروند غږ واورېد. دلته ترسره سوې وه. دا د سپین باز نومي یو کیمپ دی چیرته چې د CIA اخري تښتېدونکي عسکر پټ وو او بیا وتښتېدل. CIA دلته $200,000 مصرف کړه تر څو د خښتو کورې په دغسې ځای باندې بدلې کړي. خو 3 میاشتې وروسته دوی دلته بندیان راوستل او شدیدې شکنجه کړه چې د بوش ادارې د بندیانو څخه د تحقیقاتو اخیستنې تکتیکونه نومول. موږ خاص ځواکمن سیاسي او اقتصادي انسټیټیوټونه نه لرل.
موږ هیڅکله کوم ډیموکراتیک دولت نه درلود. رای د یو کس د ټاکنې لپاره ترسره کېدې، د یو سیاسي ګوند د انتخاب په موخه نه. نو موږ جمهوریت درلود، انتخابات مو درلودل، خو له سیاسي ګوندونو پرته. دوی ملکي ادارې، مثلا رسنۍ، دا ټول پروژیانو د یوازې د پیسو ګټلو پروژې وي. د هر څه مؤسساتي مافیا رامنځته کړه. د خوشحالۍ ډزې کابل یې پر سر راخیستی دی. دوی له کابل یو ساعت راهیسې دا مرمۍ وروي. کله چې دا خبر راورسېد چې بالاخره آخري امریکایي پوځي له افغانستان څخه ووت، نو دوی ډزې شروع کړې. آخري C-17 الوتکې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د اګست میاشتې په 13 نن ماخوستن والوتل. نن ماخوستن ټول امریکایي پوځونه خارج شول. په دې توګه زموږ 20 کلن مأموریت هم پای ته ورسېد چې د سپټمبر د 11 له پیښې وروسته راپیل شوی و. په دې جګړه کې 2461 تن امریکایي عسکر او ملکي وګړي ووژل شو او له 100,000 تنو ډیر ژوبل شوي دي. السلام علیکم. السلام علیکم. زه دایم د طالبانو له یوې ډلې تیر شوم د کابل هوایي ډګر پر لور. فقط یو څو ساعته وړاندې آخري امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووت. هو بالکل، دا ځای ته راتګ پر موږ ممنوع دی. نظامي موټر لیدل کېږي چې ولاړې دي. وړ د حامد کرزي انځور دی، هغه سړی چې لومړی له امریکایي عسکرو سره را پاراشوټ شوی و، او دا هوایي ډګر یې په نوم دی. موږ دا د ټرمینل ته راوتو. موږ نظامي ځای ته انتقال سو، له کومه ځایه چې آخري پرواز ترسره سوی و. موږ دا دی پر دې لاره په موټر کې روان یو او موږ دغو ځوانانو راسپاره کړي یو. د دې ځای مسؤلیت دوی ته سپارل شوی دی. دا ټوله سیمه دلته په سلګونو دي. شاوخوا دلته په درزنونو چورلکې او الوتکې موجودې دي. تاسو یو ډېر عجیب څه لیدل غواړئ؟ هلته ګورئ. امریکایي الوتکې، باروړونکي چورلکې، دا هغه څه دي چې مخکې امریکایانو استفاده کول، لیکن اوس د طالبانو په ولکه کې دي. وروسته له هغه چې امریکایان ولاړل او سلطه یې ختمه شوه، هغه څه چې دوی پرېښي دي دلته دا ډول شان دي. اوس دوی خپل افتخاري انځورونه ورسره اخلي. امریکایان له دې چورلکو سره دغسې چم کړی دی چې دوی یې نشوای انتقالولی. د امریکا له 20 کلن اشغال وروسته طالبان مجبور دي ترڅو ژر لاس په کار سي او هوایي ډګر ورغوي. خو دوی پوه دي چې دا هر څه دومره اسانه نه دي. بیا هم اوس یو امتحاني دوره ده. حکومتداري ډېره وړتیا او ظرفیت غواړي، ډېر فکر غواړي. د ولس خدمت دی، د دین خدمت دی، په دې وطن کې د مسلمانانو خدمت دی، د ظالم لاس د ظلم نه نیول دی، د مظلوم سره کومک دی. دا ډېره امتحاني دوره ده. یقینا چې دا د کابل د عزیزي بانک مخ ته خورا ډیر رش دی. خلک راغلي ترڅو خپلې پیسې وباسي. دوی اوس په یوه اندازه پیسې ویستلی سي او دا خورا ډېرې ستونزې زیږوي.
And it's creating a lot of problems, especially for businesses. خصوصا د تجارت په برخه کې او اوس تجارت په ټپه د درېدو پر حالت دی. د خوراکي توکو قیمت لوړ شوی، اوس په افغانستان کې اوسېدنه خورا ګرانه شوې ده ترڅو خپل فامیل وساتل شي. خلک ډاریږي دوی انګیري هغه وخت چې امریکایان دلته وو زموږ اقتصاد، سیاست او ټولنیز نظام سم نه و. اوس چې هغوی نشته څه ډول به اصلاح شو؟ دا ډار د جګړې یا بې امنیتۍ له امله نه دی رامنځته شوی، بلکې دا ډار له دې امله موجود دی چې خلک کافي خوراکي توکي او کاري فرصتونه نه لري. نن د صرافۍ د مارکیټ سرای شهزاده د پیسو د بدلولو ستر مارکیټ ته راغلی یم. دا له تیرو 3 هفتو څخه چې د اشرف غني حکومت تښتېدلی او طالبان راغلي بند وو. دا د اوس بازار بیرته په عادي ډول روان دی، خو تر شا د افغانستان شتمني یخی سوې ده د بهرنیو دولتونو له لوري. We wish that because the central bank money is freezed by the World Bank. We wish that مونږ هیله لرو چې دوی به زموږ پیسې را پرېږدي، هر څه به بیرته عادي حالت ته راستانه شي. د ښه او منظمې حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره وخت ته اړتیا شته. understand the interest of their country, having a government which can believe in their country, it will take time. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن طالبان اوس د 1990 کلونو د وخت طالبان نه دي، خصوصا هغه چې موږ خبرې اترې ورسره درلودې. هغوی د تفاهم خلک وو. البته بعضې قمندانان یې نړۍ ته ډېر کم راښکاره سوي دي. هغوی هم د افغانستان د بدلې آیندې په رامنځته کولو اصرار کوي. طالبانو ته هفتې او میاشتې وخت پکار دی چې د افغانستان پر اقتصاد او سیاسي وضعیت واک خپل کړي، ترڅو خپل هیواد سم لوري ته بوځي چې خلکو ته امید وروبخي. نو په دې توګه یو طالب چې له سنګري څخه د ښار په ساتونکي بدلیږي نو ضرور وخت اخلي. دا د طالبانو ځانګړي بدري 314 ځواکونه دي. طالبان وایي چې دا ځواکونه به د افغانستان راتلونکی وي. هغه ځواکونه چې د 1994 کلونو څخه په توپیر اوس دا ډول ښکاري. که فکر کوي چې دوی ولې د نورو طالبانو په څیر نه ښکاري، ځکه د طالب مشرانو هڅه ده ترڅو په هیواد کې له ګڼو دلګیو څخه یو داسې منظم فوز جوړ کړي. که نو موږ اوس خپل هیواد لرو، زموږ یو پوځ ته اړتیا ده. صهیب سعید په بدري 314 کې یو افسر دی. دی په 5 ژبو رواني خبرې کولی شي او د طالبانو نوی ډول دی. لومړی شی دا چې ته باید استشهادي یې. ایا ته استشهادي پیژنې؟ هغه دوی چې ځان وژونکی بولي. ترڅو د بدري 314 ځواکونو غړی شي نو باید لومړی استشهادي یې. آیا ټول طالبان استشهادیان یا فدایان نه دي؟ هو، په حقیقت کې ټول فدایان دي. په ځانګړي ډول دا ډله همدې عملیاتو ته مختص شوې ده. په دې لار کې زما ورور شهید شوی دی او زه هم په دې لار کې قرباني ته آماده یم، ځکه زه ارزښتونه لرم او دفاع ترې کوم. ماته زما ارزښتونه زما د ژوند په پرتله اول او مهم دي. دا دلګۍ 15,000 عسکر لري. دوی ډول ډول روزل سوي دي او په ټولو جګړیزو تکتیکونو پوه دي. پوهیږي څه ډول استشهادي عملیات ترسره کړي. بلې طالبان په دې هڅه کې دي ترڅو ښه منظم شي. دوی له پخوا په توپیر ځان جوړول غواړي. زه د خپل ولس د هیلو او امیدونو ډولزن یم. زه باید سختي تحمل کم. زه خپل نیکې هیلې هغه 800,000 عسکرو او 25,000 ملکیانو ته چې په افغانستان کې خدمت وکړ رسوم. اوس هغه لوی سبب چې پردی وجود دلته و چې د دې خاورې د ولس مسلم حق و چې دغه خپل وطن آزاد کړي، هغه الحمدلله اوس حاصل شوی دی.